د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ان شاء الله چې روغ جوړ بوئ په نننی درس کې به ان شاء الله د درې الفا مسله سطحي نسبتونه د الفا له جنسه وپېژندو یعنې درې الفا مسله سطحي نسبتونه د الفا له جنسه لومړی رابطې لیکو د ساین کوساین تنجان دپاره په ترتیب سره بیا درې واړه رابطې ثبوتوو دقت وکړئ د ساین دپاره لرو د ساین لپاره لرو ساین درې الفا مساوي کیږي درې ساین الفا منفي څلور ساین مکعب الفا منفي څلور ساین مکعب الفا د کوساین دپاره دویمه اړیکه ده کوساین درې الفا مساوي کیږي کوساین درې الفا مساوي کیږي څلور کوساین مکعب الفا منفي درې کوساین الفا منفي درې کوساین الفا دقت وکړئ د ساین دپاره لومړی درې ساین الفا راغله ده د کوساین دپاره بیا اخري درې کوساین الفا راغله ده یا داسې ویلی شو اخري د کوساین دپاره څلور ساین مکعب راغله ده اما د کوساین دپاره بیا لومړی څلور کوساین مکعب الفا راغلی ده یعنې تاسو یې ترمنځ توپیر پیدا کړئ او د دې توپیر په اساس باندې د همدغه رابطې یاد کړئ درې تنجانت الفا مساوي کیږي درې تنجانت الفا مساوي کیږي درې تنجانت الفا منفي درې تنجانت الفا منفي تنجانت مکعب الفا تقسیم یو منفي درې تنجانت مربع درې تنجانت مربع الفا لومړی د ساین دپاره ده دویمه د کوساین دریمه د تنجانت لپاره شتون لري که چیرې وغواړو دا اړیکې ثبوت کو نو په دې ډول یې ثبوتولی شو لومړی ساین اړیکه ثبوتوو دقت کوئ ساین درې الفا مساوي کیږي ساین درې الفا مساوي کیږي ساین دوه الفا مثبت الفا همدغه دوه الفا مثبت الفا ته که چیرې انکشاف ورکړو نو لیکلی شو چې ساین دوه الفا مثبت الفا مساوي کیږي ساین دوه الفا مثبت الفا مساوي کیږي ساین ضرب کوساین مثبت کوساین ضرب ساین یعنې هماغه د جمع حالت ته تبدیلوو د دوه زاویو د جمع حالت ته په دې ډول ساین دوه الفا ضرب کوساین الفا ترمنځ علامه مثبت ده مثبت لیکلی کېږي د ساین دپاره کوساین دوه الفا ضرب ساین الفا موږ غواړو ساین اړیکه ثبوت کو د ساین اړیکې د ثبوتولو دپاره باید ټول مسله سطحي نسبتونه په ساین باندې تبدیل شي په دې ډول دقت کوئ لومړی ساین دوه الفا کوساین دوه الفا ساده کوو ساین دوه الفا مساوي کیږي دوه ساین الفا ضرب کوساین الفا چې د تېرې ورځې په درس کې موږ په تفصیل سره وویل ساین دوه الفا مساوي کیږي دوه ساین الفا ضرب کوساین الفا ضرب کوساین الفا کوساین الفا د ضرب په حالت د مثبت کوساین دوه الفا موږ ویلو چې د کوساین دوه الفا دپاره درې اړیکې شتون لري چې یوه اړیکه په دې ډول ده یو منفي دوه ساین مربع الفا ضرب ساین الفا که چیرې نورې ساده کو نو لیکلی شو همدا کوساین الفا کوس ته ضربو په دې ډول حاصل به لاسته راشي دوه ساین الفا ضرب کوساین مربع الفا کوساین بلې کوساین سره ضرب شي مثبت که چیرې ساین کوس ته ضرب کو نو حاصل بشي ساین الفا یعنی یو ضرب ساین الفا کېږي
منفي 2 ساين مربع الفا ضرب ساين الفا مساوي کیږي منفي 2 ساين مکعب الفا. دقت وکړئ ساين کوساين مربع باید تبدیل کړل شي ساين ته. د ساين او کوساين ترمنځ چې کوم اړیکه شتون لري یعنې په دې ډول ساين مربع الفا مثبت کوساين مربع الفا مساوي کیږي لیو سره. که چیرې وغواړو یوازې کوساين مربع الفا پیدا کړو نو لیکلی شي یو منفي ساين مربع الفا. کله چې یو نسبت له مساواتو څخه اوړي علامه که مثبت وي منفي کیږي که چیرې منفي وه بیا مثبت کیږي. دلته علامه مثبت دو نو ځکه علامه منفي کیږي. نو لیکلی شو دقت کوئ لیکلی شو چې ساين 2 الفا مثبت الفا یا ساين 3 الفا مساوي کیږي 2 ساين الفا ضرب کوساين مربع الفا پر ځای لیکو یو منفي ساين مربع الفا یو منفي ساين مربع الفا مثبت ساين الفا منفي 2 ساين مکعب الفا. نو مساوي بشي ساين 3 الفا 2 ساين الفا که چیرې قوس ته ضرب کو 2 ساين الفا بشي ضرب 2 منفي ساين مربع الفا مساوي بشي 2 ساين مکعب یعنی په دې ډول 2 ساين الفا بشي منفي یو ځل یو ته مضاد کول دویم ځل ساين مربع ته ضربو 2 ساين مکعب الفا مثبت ساين الفا منفي 2 ساين مکعب الفا. دقت کوئ منفي 2 ساين مکعب الفا یو ځای کوو د منفي 2 ساين الفا مکعب سره مساوي بشي منفي 4 ساين مکعب الفا منفي 4 ساين مکعب الفا مثبت 2 یو ځای کوو د مثبت یو سره نو مساوي بشي مثبت 3 ساين الفا. په دې ډول اړیکه لاسته راغله. همدا اړیکه که دلته ولیکو په دې ډول مساوي شوله 3 ساين الفا منفي 4 ساين مکعب الفا د ساين 3 الفا سره په دې ډول مو اړیکه ثبوت کړه د ساين 3 الفا د ساين 3 الفا اړیکه په دې ډول ثبوت کیږي. دویم د کوساين اړیکه څه ډول ثبوت کیږي دقت کوئ د کوساين اړیکه ثبوتوو. کوساين 3 الفا پر ځای لیکلی شو کوساين 3 الفا پر ځای لیکلی شو کوساين 2 الفا مثبت الفا. همدغه رابطه ته که چیرې انکشاف ورکو همدغه رابطه مساوي کیږي کوساين 2 الفا ضرب کوساين الفا یعنی یو ته که الفا ووایو پس که بل ته بیتا ووایو کوساين الفا ضرب کوساين بیتا منفي ساين الفا ضرب ساين بیتا. تیر درس مو که زده کړی نننی درس ثبوتونه په اسانۍ سره زده کولی شئ. منفي موږ ویل که مثبت وي منفي لیکل کیږي که منفي مثبت لیکل کیږي چې مثبت دا منفي لیکو ساين 2 الفا ضرب ساين الفا. کوساين 2 الفا مساوي کیږي 2 کوساين مربع الفا منفي 1 ضرب کوساين الفا منفي ساين 2 الفا مساوي کیږي 2 ساين الفا ضرب کوساين الفا ضرب ساين الفا. 2 کوساين مربع الفا ضرب کوساين مساوي کیږي 2 کوساين مکعب الفا کوساين الفا منفي 1 مساوي کیږي
کوساین الفا. یا داسې وي چې لومړی علامې ضربه و بیا وروسته اعداد او نسبتونه ضربه و. منفي 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا ضرب ساین الفا مساوي کېږي منفي 2 ساین مربع الفا ضرب کوساین الفا. نو لیکلی شو 2 کوساین مکعب الفا منفي کوساین. ساین باید تبدیل کړلی شي، نه ساین باید تبدیل کړلی شي کوساین ته، چې موږ د دې لپاره اړیکه لرو، یعنی په دې ډول یې لیکلی شو 2 کوساین مکعب الفا منفي کوساین الفا منفي 2. د ساین پر ځای لیکو یو منفي کوساین مربع الفا ضرب کوساین الفا. یعنی موږ د ساین مربع مثبت کوساین مربع مساوي یو سره ساین پیدا کوساین مساوي کېږي، ساین مربع الفا مساوي کېږي یو منفي کوساین مربع الفا. چې اړیکه ملحوظه لیکلې ده، لیکلو ته ضرورت نشته. نو 2 کوساین د الفا به مساوي 2 کوساین مکعب الفا منفي 1 کوساین 3 الفا به مساوي شي منفي 1 کوساین الفا منفي 2. کچېرې 2 ضرب کو کوستا او هم کوساین کو الفا کوستا ضرب کو مساوي به شي 2 کوساین الفا منفي 2 کوساین مکعب الفا سره به مساوي شي. فرض که یو ځل مو قوس ضرب کو، یو هم په کوساین الفا تبدیل شو او کوساین مربع په کوساین الفا تبدیل شو. کله مو چې 2 ضرب کولو نو کوساین الفا هم 2 شولو او 2 کوساین مکعب هم 2 شولو. دقت وکړئ، همدغه منفي 2 کوساین مکعب الفا د منفي 2 کوساین مکعب الفا سره باید یو ځای شي. 2 کوساین مکعب الفا منفي کوساین الفا منفي 2 ساین مربع الفا ضرب کوساین یو منفي کوساین مربع یو منفي کوساین. دا علامه کله چې ضرب کړل شي قوس ته 2 به منفي شي، یعنی منفي 2 کوساین الفا به شي، اما منفي به په مثبت باندې تبدیل شي. دا علامه به مثبت شي ځکه منفي ضرب مثبت منفي کېږي، منفي ضرب منفي د مثبت سره مساوي کېږي. نو 2 څلور کېږي کوساین مکعب الفا منفي کوساین الفا منفي 2 کوساین الفا مساوي کېږي منفي 3 کوساین الفا. دا په دې معنا 2 کوساین مکعب الفا مو یو ځای کړل د مثبت 2 کوساین مکعب الفا سره او منفي کوساین مو یو ځای کړو، یعنی جمع کړو د منفي 2 کوساین الفا سره. کله مو چې جمع کړلو همدغه رابطه چې موږ مخکې لیکلې وه په لاس راغله، یعنی لیکله شو کوساین 3 الفا مساوي کېږي 4 کوساین مکعب الفا منفي کوساین الفا. کچېرې غواړئ تنجان ثبوت کړئ په همدې ډول تنجان هم ثبوتولی شئ. د تنجان ثبوتول اسانه دي، یوازې دقت وکړئ. لیکلی شو چې تنجان کې 3 الفا مساوي کېږي، تنجان کې 3 الفا مساوي کېږي، تنجان کې 2 الفا مثبت الفا، تنجان کې 2 الفا مثبت الفا. همدغه اړیکې ته به انکشاف ورکړئ. کله مو چې دې اړیکې ته انکشاف ورکړو چې په تېره ورځ درس کې ما په تفصیل سره ویل د تنجانت الفا مثبت تنجانت بیتا، همدغه تنجانت الفا مثبت بیتا یوازې 2 الفا د الفا پر ځای لیکل شوی، د بیتا پر ځای الفا لیکل شوی دي. همدغې ته انکشاف ورکړئ، ساده یې کړئ. یوازې که چیرې بل نسبت په لاس کې درولو هغه تبدیل کړئ، خو په تنجان کې بل نسبت شتون نه لري. لکه څه ډول چې ساین کوساین کې کوساین کې ساین لاسته راغلو، کوساین کې کوساین لاسته راغلو، په کوساین او ساین متبدل، خو لیکن چې تنجان کله څه کوي په دې کې بل مثلثاتي نسبت په لاس نه درځي. یوازې همدغه څه دا کوي. له دې څخه وروسته تاسو کولی شئ
د ساين کوساين او تانجانت د درې الفا مثلثاتي نسبتونه هم رابطې دي کوي او هم په ترتیب سره ثبوت کوي یوازې انکشاف ورکوي انکشافي صدا کوي اسانه کار دی همدغه ستاسو کورنۍ وظیفه د نن ورځې درس